السلام علیکم. زه یم ستاسو ورور ستاسو ملګری زید خان. تاسو ګورئ زما یوټیوب چینل زید خان آفیشل. نننۍ زمونږه اوله ویډیو ده د یوټیوب په اړه باندې. انشاءالله ډېره اهم او معلوماتي ویډیو ده. ویډیو سکیپ کوئ مه، تر اخره ویډیو وګورئ. په قسم سره زه به تاسو ته ټوله هغه طریقه کار ښایم کومه چې ما په پیسو اخیستې. که ویډیو مو خوښه شوه نو چینل سبسکرایب کړئ، ویډیو لایک کړئ او بیل آیکن کلیک کړئ چې زما هره معلوماتي ویډیو تاسو ته زر تر زره ورسیږي. زما ویډیو به انشاءالله ټولې د یوټیوب په اړه باندې وي، د ایډیټینګ په اړه باندې وي. نو ویډیو خامخا وګورئ تر اخره پورې. که ویډیو مو خوښه شوه نو ښکلی کمنټ وکړئ او نور ملګري ته درسره شیر کړئ. راځئ د ویډیو په طرف. که تاسو یو کامیاب یوټیوبر جوړول د ځان نه غواړئ نو دا څلور طریقې به خامخا تاسو فالو کوئ. اولنۍ طریقه کار دغه دی چې تاسو به کنټینټ د یوټیوب دپاره یووي. داسې نه چې د یوه چینل نه تا څلور پنځه کنټینټونه اپلوډ کوئ. کنټینټ څه شی وي؟ کنټینټ وي چې کله ته مثال کے طور پر ته ټیکنیکل ویډیو جوړوې نو یو کنټینټ دا شه چې یو کنټینټ به چلوې ټیکنیکل ویډیو. داسې نه چې ته وې ټیکنیکل او ته د خپل د فیسبوک یوټیوب چینل نه د کله فني ویډیو اپلوډ کوې، یوه ټیکنیکل ویډیو اپلوډ کوې، یوه ریاکشن ویډیو اپلوډ کوې، یوه اسلامي ویډیو، یوه ویلاګ ویډیو. تاسو چینل به هیڅکله ګرو نه شي، تاسو ویډیو به هیڅکله وایرل نه شي. هغه ځکه چې یوټیوب الګوریتم په دا کې کنفیوز شي، ټیم یې پکې کنفیوز شي چې دا الګ دغه بنده کوم کنټینټ جوړوي. نو د دغې وجې نه ستا ویډیو پرمختګ نه کوي، ستا ویډیو وایرل کېږي نه، په ویډیو مو لایک نه راځي، ویوز نه راځي، نو سبسکرایب نه راځي. نو اولنۍ مسله غټه دا ده چې کنټینټ به یو چلوئ. چې یو کنټینټ چلوئ انشاءالله زه ګارنټي درکوم په یقین سره. تاسو محنت کوئ، الله به تاسو محنت نه ورکوي او تاسو ویډیو به زر تر زره وایرل کېږي. داسې نه چې اوس ویډیو ورکې په مخ ته وایرل شي. ویډیو نه ورکړه سبا ویډیو اپلوډ کړې بله نو ستا ویډیو زیاتېږي. چې څه د ویډیو زیاتېږي ستا ویډیو ګروپ زیاتېږي او چینل د ستا الګوریتم چې کوم دی هغه ستا ویډیو ګوري نو هغې سره مخته ځي. ویوز لکه اوس په یوه ویډیو ویوز راغلل، دوه ویوز راغلل مثال په طور پر، نو سبا ترې بله ویډیو ورکړې په بله راغلل، نو څلور ویډیو بله د بیا ورکړه نو ته دغه مثال کې طور پر دغه مخته ځي چې یو کنټینټ کوي. او یوه غټه وجه یوټیوب د وایرل کولی یوه غټه ستا تمنیل هم دی. تمنیل ډېر لازمي شی دی په ویډیو وایرل کولو دپاره، د یوټیوب دپاره تمنیل ډېر لازمي شی ده. چې تا ویډیو مثال کې طور پر یوټیوب کې مخکې ته راغله نو تا تمنیل روغ وه، داسې لیکل دې پکې کړي، ټیکسټ یې کړي چې هغه بل کس کنفیوز شي چې د ویډیو ته وګوره. او که تمنیل دی نو صحیح نو خلک به ستا ویډیو سکیپ کړي چې دا مړه څه به ویلې کړي. نو تمنیل یو ډېر اهم کردار دی ویډیو په وایرل کول کې. دوام چې کوم کردار دی هغه دی د ډسکرپشن، ټایټل او د هیسټیج. دا به لازمي ورکوئ. دې سره ستا ویډیو ګروپ زیاتېږي او ستا ویډیو مخته ځي. د کامیاب یوټیوبر جوړولو دپاره یوه دویمه طریقه دا ده چې روزانه به ویډیو اپلوډ کوئ. روزانه که نه وي هفته کې 3-4 ویډیو خامخا به اپلوډ کوئ. ځکه چې ویډیو اپلوډ کولو سره د ویډیو ریچ زیاتېږي، ویډیو زر وایرل کېږي. چې څومره ویډیو زیاتېږي هغې سره ستا ویډیو ریچ زیاتېږي، ګروت کېږي، هغې سره ستا ویډیو مخته ځي. بله خبره دا چې ویډیو کې تمنیل او ټایټل مخکې مې درته دا ډېر لازمي او د ویډیو وایرل کول غټه وجه دا هم ده چې ستا تمنیل روغ وي، ستا ټایټل ډسکرپشن وي، نو ستا به زر وایرل کېږي. یو کامیاب یوټیوبر جوړول درېیمه طریقه دا ده، ډېر اهم خبره، ډېر اهم طریقه ستا ویډیو چې ایچ ډي وي. چې ویډیو د ایچ ډي کوالټي وي، موبایل کیمره دې صفا وي، اواز یې کلیر وي او موبایل دې لکه نه داسې نه وي چې ردولې هېزېږي. مین خبره د ویډیو وایرل کولی یو ستا ویډیو ایچ ډي هم ده چې موبایل اواز دې صفا وي، اواز دې پرته د مایک واخلئ،
ما اخیستی تقریبا په 1000 روپۍ دا سټینډ ما اخیستی دی په 1000 روپۍ ټولې 2000 روپۍ پرې راغلی دي انشاءالله به زه ویډیو کې درسره شریک کړم دا سټینډ وینئ تاسو ګورئ دا مې ټولې 2000 روپۍ پرې راغلی دي نو دا که موبایل دې کوونکي په زور کې لاندې ورشئ واخلئ او که درته نه وي نو انشاءالله نیکسټ ویډیو ما ته کمنټ ووایئ کمنټ کې ووایئ زه به نیکسټ ویډیو په دا وکړم چې دا څنګه 900 کېږي دا راز نه یا باقي افنا نمبر 4 یوټیوب کنیاب یوټیوبر جوړولو دپاره څلورمه طریقه دا ده چې یو د ویډیو ایډیټینګ یو اهم کردار دی چې تاسو ویډیو ایډیټینګ رووي مثال के तौर इंट्रो मो रोवावी इंट्रो जो इंट्रो आउट्रो वीडियो रिकॉर्ड यो हम किरदार अदा दी यूट्यूब वीडियो एडिटिंग दपारा यो इन शॉर्ट एफ तاسو ته بچار दे दुआम हम वीएनएफ तاسو ته بچار दे د थंबनेल दपारा यो पिक्सार्ट د हमखा डाउनलोड कहीं शदाई मुकम्मल वीडियो के बस मुकम्मल तरीके से तोशा इंट्रो संग जोड़ेगी थंबनेल संग जोड़ेगी वीडियो संग शी ग्रीन स्क्रीन लगी बैकग्राउंड चेंज कीजिए इंशाल्लाह जबरदस्त सर कि हायम थंबनेल जुड़ावल अपलोड कवले तरीका कसम पख्ता जबा आगा तरीका तासु तवाहाय कुम चमा को पैसो दे इसरार चिनना हसदा स्क्रीनशॉट गोरे kana इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो बजामू द YouTube अवली नई तो पूरा बजामू द YouTube चैनल जुड़ावले और द YouTube द चैनल सेटिंग करले पर तरीका बंदे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो जमूंगा भी नेक्स्ट वीडियो बजामूंगा YouTube चैनल संग जुड़ेगी YouTube चैनल सेटिंग संग की जमूंगा नेक्स्ट वीडियो बाद YouTube पर चैनल जुड़ा वाले बंदे भी का वीडियो में पकड़ भी वीडियो दसरा लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करें बेल आइकन क्लिक करें जमा वीडियो तक जरा वरसेगी मालूमाती को मलगोरे सरा हम शेयर करें कमेंट के हम वो जैसा मुश्किल लगी तदा जब इंशाल्लाह ताला फजल सरा का हम दख्ता इफाम